په دې درې مفاره کې د سوره ال عمران د 61 نمبر آیت په دې آیاتونو کې دا مقصد بیانېږي چې مخکې ویلې د عیسی علیه السلام په باره کې چې کوم بحث او بیان وشو بس همدغه حق خبره ده او قرآن چې داغه په باره کې کوم څه ویلې همدغه حق او سچ دي او د عدل او د انصاف نه ډکه خبرې کړې دي د دین علاوه که څوک د عیسی علیه السلام په باره کې بل عقیده ساتي چې دا الہ دی والعیاذ بالله دا الہ معبود او خدای دی یا دا الله زوی دی والعیاذ بالله یا مستقل الہ دی دا عقیده به دې سره نه منل کېږي دا د قرآن نه خلاف ده عیسی علیه السلام یو بشر دی عبد دی انسان دی اگر که د الله اوچت نبی او رسول دی او مړي به راژوندي کول د الله په اذن باندې د الله په حکم باندې او دا رنګه برګي مرز والا او مرزادي اړانده دا به صحیح کول او د خټینه مرغۍ به جوړ کو پای کې به پوکي وو خو الله رب العالمین به سوال زولا نو دا ټول کرامات او معجزې داغه د الله رب العالمین په اذن باندې وي په دې خبرو کې اهل کتاب نسواري ست گمراه شوی او هغه ته د اولویت درجه ورکړی و دا موږ مخکې ولې دا آیاتونه چې دینو دا په باره د وفد د نجران کې نازل شي او نجران یو علاقه ده اوس په دې سعودي کې شامل ده دغه زمانه کې دلته عیسایان نصارا دي به وسیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دوی وفد راغلی ټول شپته کسانو څلورلسو هغه په دې کې د سي اشراف او مشران کسانو او په دې څلورلسو کې به درې کسان چونو د دې هغه په کې د ټولو نه مشران خبره په مغي کوله یو په کې د مذهبي مشر او بل سیاسي او بل د دوی عام د امور مشر د درې کسانو دوی د مازیګر په وخت کې رال د مازیګر جمع شو او صحابه وي موږ په خپل ژوندۍ کې د سیمالدار خلک نو لیدل ډیر مزیدار کپڑے چولې وي یمنی کپڑے په پرته وي او دوی چې کله رال نو د مازیګر مونږ شو او نبی صلی الله علیه وسلم چې دې توکت النبی ځان لمونځ کو او د قبله په ځای باندې سم مشرق طرف ته مخ کو صحابه موږ په شورپاسي د پیغمبر ول پرېګ دوی ګوره دغه دا معلومیږي چې د مسلمانانو په مذهبي ځای کې د مسلمانانو په مذهبي مرکز او جماعت کې بار چاته اجازه زموږ په دې زمانه کې موږ په جماعتونو کې نمونه تقسیم کړي دا د پلانې فرقې ولا دا د پلاني مسلک او د مذهب والا او دغه رنګ دا د پلاني تنظیم او د پلانې پاټه والا باقاعده په جماعتونو باندې لیبلې لګولې نمونه په لګول یو مسلمان چې د نوغه کې عبادت او بندګۍ ته نه پریږدو او دغه رنګ مسلمان چې د نوغه سره په جماعت کې او په مسجد کې مونږه مناظره او باسونه کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اخلاق او تو وګورم دا چې کله په سیرت باندې فوشاسي ستاسو لکه په دې زمانه کې یو هندو رااله یو نصرانی رااله او دغه رنګ یو غیر مذهب رااله زموږ جمعه تر داخل شو مسلمانانو به دواره پیسه گزارونه کړي او دا نصارا دي دوګره دا غیر مذهب دي په دغه وخت کې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وړاندې دغه په مسجد کې په مسجد نبوي کې موږ چې کوم د قبله په ځای باندې د سي طرف ته کوي او پیغمبر یې پرې چې په خپل طریقه باندې عبادت او بندګي وکړي دي کې اشاره ده دې خبره ته چې په اسلامي نظام کې او په اسلامي ملک او خلافت کې به اقلیت ته اجازه به د خپل مذهبي چاغي کم دغه دي هغه کولای شي ندی د ماجیګر موږ په دې طریقه باندې وکم به نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مناظره کولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډېر دلایل پیش کړل چې ګوره عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د الله بنده دی بشر او رسول دی چې کله ډېر دلایل دوی ته وړاندې کړو دوی په هغه باندې قانع نشو نو دوی خبره وکړه پیغمبر ته ویل من ابوه زتانه موږ تاسو کو د عیسی علیه السلام پلار سوکو پلار راته تر اوخیا نو حدیث کې راغلی پسمه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر چپ شو خاموش شو ځکه د ځان نه خبره به نه کوله کزمن په دې زمانه کې د مولوی صاحب او د مفتی نه تاسو کې بازاري مسلې جواب بدر کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وحی تابع ندی وجنت څه ونه ویلې نو په دې کې الله سبحانه و تعالی د آیاتونو راولېګل د سورۃ عمران د شروع نه والا تر د یو شپږم آیت پورې ولې راغی منازعه کو مباهله خیرو ته ویل کېږي د مباهله دي ته ویل کېږي چې مثلا یو دینی مسله ده
اسی د سود او د زیان خبره بنی چې په موت په دنیا باندې ورانی او راځه چې کم د پاغي باندې ایسه مناظره کو او مباهله کو زمونږ په دې زمانه کې تاسو ګورئ که زمونږ د مزاج نه لږ شانتي سو خلاف کارو کې مونږ الله دې تباہ او برباد کا والله دې غرق کا الله دې کور روان کړي ته کور لولي ورانه کور کې هو بده زنانه به ماشومان به د غلطی ده زمونږ د معاشره ده چې د سرو جنگ راشي والله د سرو په جنگ کې زنانو ته کنځلي کیږي الګ استخور او استامور ول عیاذ بالله دې خور امور څه قصور کړو په کور کې دي او څنګه رنګ یو سره غلطي کوي کور دې وران شو بوختانه څومره دا خبرې کوي نه سینې د کول پکاره همیشه د پر مباهله چې دنو د په دینی مسایلو کې به عقیدوي مسلو کې بلدان چې د مخالف دغه به کم د شکوک او شبهات هغه بزایل کې پوه شي چې دا سره زدید او د خلکو ذهن او د خلکو عقیده خرابوي انتشار جوړي نه ته به راځي اجتماعي خیره کو دته مباهله ولیکي د اجتماعي خیرو کې ډېر زوري الله ډېر زر قبلې په دې کې سره خپل زنانه مرېستلې شي په پرده کې خپل بچی مرېستلې شي لکه دلته نبی له صلوات و سلام ویل راځي مباهله کوم نو دی ویل موږ به د شکارو کې موږ مشوره کوم نو په دې کې چې کله دوی لاړل مشوره وکړه هغه د دوی یو مشر دغه عاقب نومو دغه په باره کې راځي وکانه زرعيهم اپ ډېر خیرو هغه ته ویل څه چلو کو هغه ته ویل چې قسم بالله فاني ارى وجوها لم ترد دعاؤهم واني ارى وجوها لو سأل الله عز وجل ان يزيل مكانه لازالهم وقسم بالله زته کې دا مخونه ته ګورم پیغمبر د ځان سره یو ګوتنه حسین نیولو د بل نه حسن نیولو زين وسيو او شاته ورپسې فاطمه را روانه رضی الله عنها او هغه پسې شانته علي رضی الله روانو ولما خو د کور د دین وسیمه مرایستلی او خپل بچی می مرایستلی د دینه دا معلومیږي چې انوسیه چې دینو ځان په منځله په شان د زوی باندې او لور می مرایستلی دا او خپل زوم می مرایستلم ناراقب ویل چې قسم په الله زه خو دې مخونو ته ګورم دا خو داسې خلک دي که د الله نه سوال وکړي چې دا مکه دا غر د خپل ځای نه لرې کا نو غر به موله لرې کړي دوی ویل چې مباهله اوسه مه کوئ که مباهله مو کړه الله هم تباه کوي ما باهل قوم قط نبيا الا ما عاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم ما ته تاریخ معلوم دی چم چې د نبی سره مناظره کړې ده یا د نبی د وارث سره الله غر کړی دی مونډې ولې ایستلی دی نسل ولې تباه کړی دی دسه مکوي ناغي ولې څوک بس دسه کار کوي چې راځي بیرته بخپل علاقو ته واپس شو بس سره خپل مخې ته بپریدو نبی له صلوات و سلام په موږ سوچو کوم مناظره مباهله سره نه کوم ناغي ولې بس به جنگ ته تیار شول جنگ طاقت هم زمنګ نشته دی ول دسه کار کوي چې بس موږ به تعالی په کال کې 2000 جوړې درکو ځکه دا د نجران کې به جوړې جامې بډېرې جوړېدلې او صحابه چې د غریبانو ندی ته جزیه ویل کېږي جزیه کې به اسلامي حکمران به ظلم او زیاتې باندې کوي نو 2000 جوړې به درکو زر جوړې په سفر کې او زر په راجب کې هغه ویل سید موږ ته د خپل امت او قوي سره راولېګا چې امانتداري وجدار چې دا ډېر مال دی په لار کې ضایع نشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام الا ابعثن معكم رجلا امينا من هذه الامه حق امينا تاسو ته د دې امت او امانتدار یو طاقتور سره چې کوم دی امین سره بتا سره لګما نو دي کې صحابه وي دا غټه تسکیه و ارچا دا خواهش کو چې دا ما دي ته ولېږي عمر رضی الله عنه دی وی چې ما احببت اماره قط ما چرته د مشرۍ سره شوق نه کړي مشرۍ مې نه واخه مگر په دې موقع باندې نبی له سلام علیه دې زبته سبا مازیګر یما و چې کله د مازیګر جمع شول عمر رضی الله عنه په مخ سب کې ولاړم وای ما ځان د سوچاتو چسکو پیغمبر د نظر اړه وراړو وای ما وی چرته ما ګوري وای ما د ځان خودو چې زدایم و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې عبیده ابن جراح چرته دی اشاته ولتر مخ شته امین د امته نګوره دا مکله نه کله یو سره به توقع بهم نه او نه بوله ناشنا نعمت ورکی یو سره به ځان مخکې ته کوي کوشش بم کوي او دغه رنګزان به کوم در پسې وځني لیکن هغه ته باندې ملاويږي دا نه تقسیم دی بس راځي کېدل پکار دی دی واقع کې ډېر ناشنا حکمتونه دي او ناشنا انسازي دي نبی له صلوات و سلام او عبیده ابن جراح هغه به ولېګو نو دې آیاتونو کې زمونږ د انسازي ده یو دا چې د عیسی علیه السلام په باره کې دغه حق او سچ بیان دی چې کوم قران ذکر کوم او د دې نه علاوه چې کوم دی نور سو خبرې کې ناغله به اعتبار بنیم الحق من ربك دا حق بیان ثابت له طرفه درستانم
فلا تکم من الممترین مفیگا تا د شکونکو نه په دې حق کې هم وجدا د چکله د یو مسله کې مولین بحث او مناظره کوي نو خلک څه په غلطو بس روان شي خرافات او بدعات وبسیم فمن حاجک فيه نو پساغه څوک چې جګړه کوي د تاسو سره فيه په بار د عیسی علیه السلام کې من بعد ما جاءك رستداغن چراغله تا من العلم علم د قران اصل علم هغه د قران علم دی فقلت تعالوا راشتا سند وابنا انا من براو وارو زامن خپلم وابناكم او زامن ساسو ونسان او زنان خپل ونساكم او ساسو زنانم ګوره د خپل ځان نه مخکې زامن او خزي یادي کړی وجه دا ده چې سره د خزو بچو د فرده خواري کوي ځان وجني د تاسو چې د ګرمۍ ته ځان نیولې دی دا کورونه پر خودي له سار کې چروزي ولم دغه چې سیر وړو غټو خزو بچي هغه په لوګ باندې او په نار باندې شپه تیرنه کی نو سره ځان مړکی خو خزو بچي باندې تکلیف هغه نه برداشت کوي دلته چې کم د زامن او د زنانې مخکې ذکر کړی دی دې ته اشاره ده چې په دې مسله کې زه په حق باندې زور پسې د خزو د بچو نه موکیر یم او دې ته اقتصادي عذاب ته اشاره ده چې مطلب بالکل د انسان مون پاږي کې وځي ولا عیاذ بالله نو فقلوا تو تعالی او راشتا سراوزینت و ابنانا من براو وارو خپل زامن و ابناکم او تاسو زامن ونسان او دغه رنګ زمونږ زنانه ونساکم او تاسو زنانه وانفسنا وانفسکم من په خپل راوزو تاسو د کورونه راوزي ثم نفتحل فنجلنا الله الى الكاذبين به موږ ډېر عاجزي کې الله تعالی ته نو وګورو لعنت الله تعالی په دروژنو باندې دغه په حال دې ته ویل کېږي چې سره خیری کوي او د الله سپورته کې تر دې پورې چې د وګونم د الله سپورته کې نظر دا معلومیږي چې بعضي ظالمانو ته چې کم د دروژنو ته دعا کولای شي چې خاص کر یو سره چې کم د حق مسله نه مني او دغه رنګ د خلکو زین هغه خرابوي ان هذا له القصص الحق یا تا دا بیان چې تا واوریدو دا بالکل حق او یقیني دی هم دغه خبره ده د دینه غوړه ما سوا بل حق نشته دی منه وما ذا بعد الحق الا الضلال وما من اله د بیان دا نتیجه راوته غره یا ساته نشته دی هیڅ حقدار د بندګۍ الا الله مگر یو الله تعالی دی یو الله اله او معبود دی مشکل کوشا حاجت روا فقط یو الله دی دی الله لزان ور کوي دی الله تزان طعام دغه کوي منقاد کوي بس الله تزان روغ ورځوي یخني ګرمي مرګ جوبلا او دغه رنګ صحت او بیماری مالداری او غریبی خندول او جوړول د رب العالمین په اختیار کې دي قسم په الله کدا د مخلوق په اختیار کې نشته دی د الله نه ما سوا د یو نبی د یو ولی د یو بزرګ د یو چکم دی د ملي سړي دغه پلاس کې نشته دی ارڅ د الله په اختیار کې دي اشه موږ د مخلوق باندې دوکه شو یو موږ د دې دکان نه کیږي والله کراونه وته مزل وګنه به مرشمه او دغه رنګ کدا پټیو کټې مې ونه کارو د دې منډه ونه والا بس بیګاله د وګنه مر مالک نمبر دا څو د وګنه نمبر دي تاسو به دغه کې وګوره په مخبرو کې د څه قبر بچرته پیدا کی کسي جنازه چرته کړي چې لکه د پلانې د وګنه نمبر دی او والله په سونو جنازه مو کړل اخ هغه کوته وشو او بلډ پريشر هاي شو والله دا د ډېر کولیسټرول د وجنه ډېر د غوړو د وجنه چې دا ډېر غوړي خورلې دي حقدار د بندګۍ صرف رب العالمین دی په الله یقین پکار دی و ان الله له العزیز الحکیم یا ساده الله تعالی غالب زبردست حکمتونه والے الله تعالی زورور دی الله په خپل قدرت او طاقت کې ځان سره هیڅ څوک نه دی شریک کړي نه عیسی علیه السلام او نه بل څوک الحکیم او د غرنګ الله د حکمتونه والے فإن تولوا كشريدي مخو ګرځاو فإن الله عليم بالمفسدين فشقنا الله تعالی غره خفوی دی په فساد کوونکو باندې دا به غټ مفسدان دی او د غرنګ د خلکو زین او عقیده هغه خرابوي د خلکو دین ورانه دا آیت باندې په دې ان شاء الله سبانی ذکر کوي